د فاتح په نوم دغه چوک د قرغیو بازار په درې لارې کې او دوهمې د سرخکان واړوان عبدالرحیم زیو درې لارې کې موقعیت لري. د قرغیو ښاروال قاري خالد شریفي په وینا د 350,000 افغانیو په مالي لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شوي دي. دغه چوک چې نن افتتاح کړ تاسو عملاً ګورئ دا فاتح چوک یا فاتح درې لارو په نامه باندې نومولی ده. دغه چوک د قرغیو په ښاروالۍ په مالي لګښت باندې چې تقریباً 3.5 لکه افغانۍ شاوخوا په دې مصرف راغی او یوه نیمه میاشت کې د دې کارونه ټول بشپړ شو. په ورته وخت کې بیا ولسونه او چلوونکي د ښاروالۍ چارې ستایي او وایي چې تر ډیره به د ترافیکي پیښو مخه ونیول شي. دغه چوک چې ده د دې د خاطره جوړ شوی دی چې دغه یو خو رش به کم وي او بله خبره دی که دا د هر یو مسیر به معلوم وي ټکرونه نه کېږي. اوس د دغه نه ډېر خوشحاله چې دغه شی جوړ کړی دی خلکو ته او د سهولیت خلکو ته رامنځته کړی دی. دغه چوک چې مخکې نه و دلته حادثه ترافیکي کېده رشکه ټکر کېده ماشوم مکتب ته ضرر و زما مکتبیانو ته او د دې د جوړولو سره ډېر خوشحاله خلک ډېر راحت کې دي. سیستم معلوم شو چوک معلوم شو. بل لور ته بیا د قرغیو ولسوال وایي چې پر دې سربیره ګڼې پروژې دا مهال تر کار لاندې دي چې په راتلونکي کې هم یو شمېر پروژې په پلان کې لري چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. دغه نه علاوه تقریبا د میاخیلو سړک جوړ شوی 3.5 کیلومتره او د سنګلي سړک جوړ شوی 4 کیلومتره او د ټیپي سړک جوړ شوی غالبا 2.5 کیلومتره راځي. نو همداسې وړې پروژې نور هم کار شوي دي. فلحال تر دغه ځایه پورې دغه کارونه سرته رسولي دي او انشاءالله په راتلونکي کې هم تصمیم لرو پروګرام لرو چې د ولس ته خدمات وړاندې کړو. د یادونې وړ ده چې دا مهال د لغمان په مختلفو سیمو کې لویې او وړې پروژې تر کار لاندې دي او خلک پکې په کار بوخت دي.